أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. مخکی آیت مبارکه کیو فرمایل چې ای مومنانو تاسو کافران رازداران دوستان مه جوړوئ، ځکه چې دا ستاسو دشمنان دي. د دوی د خلونو هم دشمنی هغه ظاهر شوې ده، او کمی خبرې چې د دوی په زړه کې پټې دي خو ډېرې زیاتې خطرناکې دي. نو دې آیت کې د هغې مزید دوا هغه دلایل ذکر کوي. نو فرمای ان تمسسکم، کچری ورسیږي تاسو ته ای مؤمنانو حسنتون خوشحالی، هغه کا تاسو چرته فتح حاصله کوي، غلبه حاصله کوي، یا چرته یو ډله قبیله مسلمانان شي، مسلمانانو ته تقویت میلاو شي یا دغه شانتي نور څه خیر هغه چې مؤمنانو ته ورسي تسؤهم، نو خپکۍ دوی لره، دوی ستاسو په خوشحالۍ، په کامیابۍ، په ترقۍ باندې خپکیږي. وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ، او کچری ورسی تاسو ته بد حالت، شکست چرته میلاو شي، چرته په مومنانو کې یو کس هغه د لارې نه خطا شي، مرتد شي، یا سبل مرض وبا په مسلمانانو کې راګړ شي، یا مالی طور باندې چرته غټ نقصان وته ورسي تجارت وغیره کې، یا د مسلمانانو په فصل باندې صافت راشي، نو فرمایي چې کله تاسو ته نقصان در ورسي یفرحو بها، دا خلق پای باندې خوشحالیږي. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، او کچری تاسو صبر وکړلو او پرهیزګاری مو اختیار کړله، لا یضرکم کیدهم شیئا، نو د دوی بیا دغه تدبیرونه، چالونه، مکرونه، دا به تاسو له هیڅ نقصان هم نه درکوي. تاسو ته د دوی د دغه سازشونو نه بیا څه نقصان نشي در رسېدلی کچری تاسو صبر او تقوا وکړله. صبر په مصیبتونو باندې برداشت کول، د الله تعالی په احکاماتو باندې استقامت کول، او تقوا یعنی ځان د ګناهونو نه ساتل، او دغه کم اصول چې بیان شول، څلور اصول، پای باندې پوره عمل کول. نو فرمای لا یضرکم، تاسو ته بیا نقصان نشي در رسولی، کیدهم د دوی تدبیرونه، شیئا د سشي، ان الله بما یعملون محیط، یقینا الله تعالی په هغه باندې چې دوی دا سکی ګیرا چون کې دي، دا د الله تعالی هغه په دست قدرت کې دن نه دي، دوی د الله تعالی د قدرت نه بهر وته شي نه. وَإِذْ، او یاد کاغه وخت، غدوتا چې اوتلی سحر وختي تا، من اهلک د خپل کورنا. دی آیت نه
د غزوه احد واقعه ذکر کی د دې د ماقبل سره ربط دا دی چې ماقبل آیت کې یو فرمایل کچری تاسو صبر وکړو او تقوا مو اختیار کړله لکه څنګه چې تاسو په بدر په غزوه کې صبر کړی و او تقوا مو اختیار کړی و نو د دشمن فوج اگر چې ډیر سیواو اسلحه یې ډیره زیاته وه تاسو ډیر کم وی او اسلحه د سره هم نه وه بیا هم تاسو ته الله تعالی فتح درکړه او غزوه احد چې پای کې تاسو د کافرانو سره په سنه مقابله کې وای ځکه تاسو جنگ د پار راوتی وای او د خپل وس مطابق اسلحه هم ستاسو سره وه لیکن دا چې د دې باوجود تاسو ته تاوان او نقصان در ورسېدو ځکه چې د صبر او د تقوا دا دوه خبرې ستاسو نه پاتې شوې یا ما قبل چې کم سلور آداب بیان شو دغه آداب چې دي د دې رعایت تاسو په غزوه بدر کې کړو نو الله تعالی تاسو له فتح درکړی و او دغه سلورو آداب او رعایت تاسو په غزوه احد کې ونه کو نو سره دې نه چې تاسو طاقت هم یو طاقت او تعداد خو او تاسو د خپل وس مطابق اسلحه هم تاسو سره و بیا هم تاسو ته نقصان در ورسید نو فرمای و اذ او یاد کا وخت غدوتا چې اوتلی ته سحر وختي دا د جمعې ورځ وه نبی کریم صلی الله علیه وسلم سحر راووتو د صحابه کرام سره مشوره وکړه چې مشرکین په د ډېر لوی لښکر سره را روان دي او د غزوه بدر بدله اغستل غواړي تقریبا 3000 لښکرو د مشرکینو سره او خپل پورا ساز و سامان وسره نو مشوره کې د نبی علیہ السلام او د بعضی مشرانو صحابه رائے دا و چې مونږ په مدینه کې پاتې شو بار ونه وځو نو مونږ بدای چې مونږ په خپل علاقه کې یو نو زموږ د علاقه به مونږ د خپل یو تحفظ راکې نو مونږ به د دشمن سره مقابله وکړلی شو اگر چې هغه ډیری دا وی چون کې علاقه به نه نو داو د پاره به مشکل او زموږ د پاره به سم مشکل نه صحابه کرام چې پای کې خاص تور باندې چې کم نوجوانان صحابه وو نو هغه چې کله د غزوه بدر د مجاهدینو او د غازیانو او د شهیدانو کم فضیل اوریدلو په دغه پوره کال کې او هغه چې الله تعالی کم درجه او مرتبه ورکړي و نو چون کې غزوه بدر 14 د غزا په نیت باندې صحابه نه وتی دوی خو د یو قافلې د نیولو د پاره وتی او بیا پای کې اچانک غزا جوړه شو نو دغه صحابه ته چې بیا الله تعالی کوم مقام ورکړلو بدري صحابه ته دای دوجنه باقی ټول صحابه بدارمان کو چې کاش وس یو جنگ بل رااله یو بل جنگ رااله نو مونږ باغا په پوره جذبه سره او په ایثار سره په دې کې جنگیږو نو دغه نوجوان صحابه چې څومره وو داوی دا خواهش چې موږ میدان ته وته او کلیام و جنگی دي نو هغه بار داسې اصرار کو چې نه مونږه
د مشرکینو پسې میدان ته وتل غواړو. نو دغه خبره بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم خوښه کړه چې صحیح ده، تاسو وای تاسو اصرار کوئ لاړ وشو. بیا صحابه چې کله نبی علیہ السلام کور ته لاړلو نو صحابه دغه نوجوانان صحابه ملامت کړل چې تاسو خونه کړل، د نبی علیہ السلام زړه د وتلو نو تاسو خامخا مجبور کو. نو نبی علیہ السلام چې واپس راووتو نو زغره اغوستې وه او خپل اسلحه وسره وه. نو صحابه عرض وکړو چې د الله رسوله مونږه پوه نه شو او مونږه خامخا تاسو د خپل رای بدلولو باندې مجبور کړی، تاسو چې څنګه خوښ یا قشان وکئ دا وتل څه لازمي نه دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې د یو پیغمبر د پاره دا جایز نه دي چې کله دی د غزا د پاره اسلحه راوالي او دغه اسلحه بیا بغیر د غزا نه کیږي. دا د یو پیغمبر سره نه ښایي. اوس په خامخا هغه مونږ وضو د دغه جنگ د پاره. نو بیا صحابه چې د دوی سزر کسان لخکرو چې کله روان شو او د مدینه لږ ووتل نو عبدالله ابن ابی چې کم رئیس المنافقینو د خپل مرګرو سره چې تقریبا 300 کسانو دا اوس د لارې نه راواپس شو چې باید دی خودکشي لمونږ نه ځو. او د دې خلکو رای چې هغه هم دغه وه چې مدینه کې مونږ پاتې شو او مونږه هغه بهر ونه وځو. نو دغه منافقین چې دوی خو مدینه په دې خوښوله چې دوی خو هغه د جنگ نه ځان پټو او صحابه چې دي هغه اکثریت د جنگ ته د وتو هغه شوقو. نو دوی د لارې نه واپس شول او 200 صحابه دوی بیا د غزا د پاره لاړل. نو فرمای چې یاد کا هغه وخت چې وتلې ته سحر وختي من اهلک د خپل کور نه. حدیث شریف کې راځي چې نبی علیہ السلام او صحابه د جمعې په ورځ باندې د جمعې مانځه نه پس وتیو. دلته کې وفرمایل چې ته سحر وختي وتی. نو سحر وختي نبی علیہ السلام د کور نه راووتو مشوره کوله او بیا چې مشوره وشوله نو د جمعې د مانځه نه پس بیا هغه لښکر ووتلو. نو فرمای تبوئ المؤمنین چې برابرول تا مؤمنان لره مقاعد په مورچو کې للقتال د جنگ د پاره. والله سمیع علیم او الله تعالی اوریدونکی دی علم والده. ان تمسسکم کچری ورسی تاسو ته حسنتون خوشحالی تسؤهم نو خپکی دوی لرا و ان تصیبکم او کچری ورسی تاسو ته سیئتون بدی یفرحو خوشحالیږي بها پدې باندې و ان تصبروا نو کچری تاسو صبر وکړو وتتقوا او پرهیزګاری مو وکړه لا یضرکم هیڅ نقصان بدر نه کی تاسو ته کیدهم تدبیر د دوی شیئا د سشي ان الله یقین الله تعالی چې بما پایبان یعملون چې دوی عمل کوي محیط ګیرا چون کړي. وایز او یاد کا وخت غدوتا چې اوتلی سحر وختي من اهلک د خپل کورنا تبوئ المؤمنین چې برابر اول دي مؤمنان مقاعد په مورچو کې للقتال د جنگ د پاره. والله سمیع علیم او الله تعالی اوریدونکی دی علم والده.
الحمد لله رب العالمين العاقب المتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. پروردگار زموږ دا ناسته په خپل دربار کې قبول کړي. پروردگار موږ ته د قرآن پاک سمجھ بوج را نصیب کړي. د مرګ نه مخکې د عمل کولو توفیق راکړي. صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم